الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترم ورونو، کله چې مونږ دا عقیده لرو، دا یقین دی زمونږ چې خامخا مرګ راځي او د مرګ نه وروسته قیامت حساب کتاب به کیدلی شي. څه خلک به جنت ته داخلیږي او څه به جهنم ته داخلیږي. نو هوښیار انسان هغه دی چې هغه په دنیا کې د داسې عملونو تلاش وکړي، په داسې عملونو پسې وګرځي او داسې عملونه په خپل ژوند کې وکړي چې په هغې باندې انسان الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي او د جهنم نه بچ کوي. دا هوښیار انسان دی. نن دا یو داسې وظیفه ښایم چې کله هغه انسان ووایي عمل پې وکړي، نو د دې انسان او د جنت ته د داخلېدو منع کوونکی چې دی مانع، هغه صرف مرګ دی. چې کله دا انسان وفات شي نو الله سبحانه وتعالی به سمدستي جنت ته داخلوي. بلکې دا وظیفه موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم را ښودلې ده. هغه فرمایي وایي چا چې آیات الکرسي د هر فرض د مانځه نه وروسته وویله، نو دغه انسان به جنت ته داخلیږي. نه منع کوي د انسان لره مرګ مګر مرګ، چې کله دا وفات شي بس دا به جنت ته داخلیږي. او د آیات الکرسي ډېرې زیاتې فایدې دي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا د شپې وویله، خپل بسترې ته لاړ او دا آیت الکرسي ولوستله، نو الله سبحانه وتعالی په دې باندې یو ملائک مقرروي، د دې ساتونکی، د دې حفاظت به کوي تر سهاره پورې د شیطان نه. دې ته به شیطان هیڅ ضرر نشي رسولی. او دارنګه مشهوره واقعه ده د ابي هريره رضی الله عنه چې کله هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان په زکات سلسله باندې مقرر که، هغې باندې چې دی محافظ که، نو شیطان ته 3 شپې اغلا وکړه او هره شپه به یې د ځان خلاصاوه. په دې کې چې دی د شیطان یو ورځ ورته وویل چې ما پرېږده او زه به تا ته داسې کلمات وښایم چې په هغې باندې به الله سبحانه وتعالی تا ته ډېره زیاته فایده درکړي. نو هغې ته آیات کرسي ولوستله او دا ورته وویل چې کله ته بسترې ته لاړ شي او دا ووایې، نو الله سبحانه وتعالی به تا ته نجات درکړي د شیطانانو نه. تا ته به شیطان چې دی هېڅ قسمه ضرر نشي در رسولی. دا رنګې ابی بن کعب رضی الله عنه چې دی یو پیری نیولی و، د هغې لاسونه چې دي د سپي په شانتي وو. نو هغه ته وفرمایل چې تاسو نه موږ په څه شي باندې بچ کیږو؟ نو هغه ته ویل چې په آیات کرسي باندې. کله دا واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل صدق الخبیث، دی خبیث رښتیا ویلي دي. او دا آیات کرسي چې دا لوی عظمت والا آیات دی په قرآن کریم کې. دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات د هغې نومونه ذکر شوي دي. دا ډېر یو بهترین آیات دی چې کله دا انسان لولي او په دې باندې عقیده ساتي، ځان پې پوهېږي په دې آیات باندې، د هر فرض مانځه نه وروسته یې لولي، نو الله سبحانه وتعالی به دا انسان جنت ته داخلي چې کله دا وفات شي.